خلک یې ګوري نو چې دې نه ورته لږ فایده وشي او استفاده ترې حاصله کړي. اوس وګورئ د فیمیل ریپروډکټیو سیستم او د سایکل خبره موږ نه کوو، موږ جسټ دلته د ډیولپمنټ خبره کوو، خو ډیولپمنټ به موږ د اوري نه د اوري دلته په هوا کې داسې نه ښه ده په لیګمنټ باندې اټیچ ضرورت د هغې نه ستاسو د لیول نه ده، بیا به هم تاسو په ریپروډکټیو سیستم کې لټل بټ ټچ ورکوئ. د یو فیمیل ریپروډکټیو سایکل مډ لفظ کو یوز کړی، اټ مینز چې د دې فیمیل کوم فیمیل چې موږ ډسکس کوو، فار ایگزامپل زه به جسټ د ایکسپلینیټري پرپز دپاره یو شارټ شون ډایګرام جوړ کړم. دا فیمیل ده، فار ایگزامپل د دې منسټرول سایکل زموږ سره 28 ډیز دی. ټوټل څومره دی؟ 28 ډیز دی. په ډے فرسټ باندې ډے فرسټ دا د دې مډ دی 14th دی، ها 14th دی. په ډے فرسټ سیکنډ تھرډ او فورث ان سم پیپل د ډے 5th پورې بلیډینګ کیږي. ها دې بلیډینګ ته موږ مینسز وو، ها ډے فرسټ سیکنډ تھرډ او فورث دې ته موږ څه وو؟ دې ته موږ مینسز وو. دا زه تاسو ته د فیمیل ریپروډکټیو سایکل یو شارټ ډسکرپشن ښیم. په اولنۍ ورځ باندې بلیډینګ سټارټ شي، موږ به ګورو په فیمیل ریپروډکټیو سیستم کې چې بیا کله موږ ګورو چې دا بلیډینګ ولې کیږي، د څه د وجې نه کیږي او د دې اهمیت څه دی. ها د بلیډینګ نه بعد بیا زموږ سره د دې فیمیل ریپروډکټیو سیستم د دې اوري نه په دې کې به موږ ډیفرنٹ فولیکل وو، د پرایمورډیل فولیکل نه به ګرافین فولیکل جوړو، بیا به د هغې نه ریلیز کوو. خو دلته چونکې زموږ بزنس اوجینیسس نه دی نو هغه موږ نه ډسکس کوو. په دې ځای نه بعد دلته ایسټروجن خارجېږي. څه خارجېږي؟ ایسټروجن. د دې ایسټروجن د افیکټ په انډر کې په دې انډومیټریم کې، که د دې انډومیټریم زه تاسو ته دا لیټل بټ لیر ولیکم، یو د دې دا دننه ما چې تاسو ته په دې بلیک باندې دا جوړ کړو، دا انډومیټریم دی. ښه انډومیټریم 3 لیر دی ښه د دې یوټرس د وال یوټراین وال، دا ما تاسو ته انډومیټریم جوړ کړ. د دې انډومیټریم که تاسو وګورئ د دې 3 لیر دی. یو ته موږ کمپیکټ لیر و، ښه کمپیکټ لیر، ښه دا به زه جوړ کړم داسې په دې ګرین باندې ما جوړ کړو کمپیکټ لیر. ښه یو د دې دننه بیزل لیر دی، یو سپونجي لیر دی. ښه دا په بلیک باندې چې ما جوړ کړو دا تاسو داسې کنسیډر کړئ چې دا سپونجي لیر دی. ښه دا سپونجي دی. د دې اهمیت دی ځکه درته دا وایم. ښه او دا به زه په دې باندې جوړ کړم، دا چې کوم دننه سایډ ته ما جوړ کړو دا لیر، دا بیزل لیر دی. نو 3 لیر شو. ښه دا په ګرین کې جوړ کړو، دا کمپیکټ دی، کمپیکټ لیر دی. دا په بلیک کې چې جوړ کړو دا سپونجي لیر دی. او دا انر سایډ ته مې چې زه جوړ کړو دا دې ته بیزل لیر ورته څه ورته وایي؟ بیزل لیر ورته وایي. دا ته دا خبرې خو به پکې یم. نو داسې دا موبایل وی ونیسئ که نه په لپټاپ یې ګورئ، که په لپټاپ یې ګورئ بیا به ورته مسله وي که نه ورته یې روټیټ کړه، خرچه خو پرې نه راځي. دا دغه داسې کې دا تا وکړه روټیټ کړه ورته داسې چې خوشحاله شي. وی خوش ته ووایه خوش. دی سپونجي لیر ته او دی کمپیکټ لیر ته دې ته فنکشنل لیر وایي. ښه اهمیت دی ځکه یې درته لیکم. ښه فنکشنل لیر، فنکشنل لیر. ښه
کم ته دلته وګورئ دې ته فنکشنل لیر وایي دې دواړو ته دقه شانتې تاو که ټیټ به شي ښه دلته وګوره اوس دا ما چې دلته د منسس خبره وکړه چې کوم بلیډینګ راځي د منشوال سایکل نه مخکې نو که چېرته دا اوم ریلیز شي او دا پیک اپ کړي دا اوم چې کله ریلیز شي دا به په دې 14th ډے باندې ریلیز کیږي خو د هغې نه مخکې دا اسټروجن خارجیږي او دا اسټروجن ځي او دا کم فنکشنل لیر دی د دې پرولیفریشن سټارټ کوي او دا فنکشنل لیر انډر د انفلوئنس اف اسټروجن جوړیږي پریفیر کیږي د دې لپاره پریپیر کیږي چې دا کوم اوم درته ریلیز کیږي په دې هوپ باندې چې سپرم به راشي سپرم به دا اوم فرټیلایز کړي او د فرټیلایزیشن نه بعد به دلته پروډکټ اف کنسپټس راشي زایګوټ به راشي امبریو به دلته امپلانټ شي او د هغې نه به ماشوم جوړ شي نو د هغې دپاره under the influence of estrogen Allah Ta'ala the female reproductive system the endometrium the functional layer proliferation start ki څه شی start ki proliferation start ki دا د دې 14th day پورې دا پروسس کیږي او under the influence of چا کیږي estrogen کیږي کله چې اوولیشن وشي د اوولیشن نه بعد اوولیشنز به کله کیږي اوولیشن چې زمونږ په باډي کې زمونږ د پیچیوټري ګلینډ نه د هایپوتلمس په کنټرول کې د ال ایچ او د اف اس ایچ لیول خارجیږي یو داسې سټیج راشي په دې باډي کې چې د هغې په موقع باندې زمونږ د بلډ د ال ایچ لیول ډرامیټیکلی انکریز شي ډېر های لیول زمونږ په بلډ کې کله چې د ال ایچ لیول په بلډ کې انتهایی ډېر انکریز شي دې ته موږ ال ایچ سرج وو ال ایچ سرج د ال ایچ سرج نوم به تاسو په خپل بوک کې وینئ سرج اس یو آر جی ای ال ایچ سرج ال ایچ سرج د دې لپاره کیږي چې دا اوم ریلیز شي د دې اوري نه دا اوم چې کله ریلیز شي دلته دا فیمبریا یا فنگر لایک سټرکچر دا دلته سویپینګ مومنټ کوي په دې باندې ښه دا داسې سویپینګ مومنټ کوي دا سویپینګ مومنټ د دې لپاره کوي چې په کوم ځای کې دا اوم ریلیز کیږي نو په دې ځای کې یو اوبار لایک سټرکچر جوړ شي دا ځای رو پړسیږي په دې به د اوم ریلیز کیږي نو دا ځای معلوم کړي چې په دې ځای خو به اوس اوم څه کیږي دا به روزي کله چې اوم په دې ځای باندې روزي اوولیشن وشي د اوم دی ریلیز کېدو ته in the mid of menstrual cycle دې ته اوولیشن وایي چې اوولیشن کله وشي نو دا ډایرکټ دا پیک اپ کړي اوولیشنز د کم هارمونز په کنټرول کې کیږي د ال ایچ سرچ په انفلوئنس کې د ال ایچ ډرامیټیکلی انکریز په ریزلټ کې اوس که چېرته چا په باډۍ کې د ال ایچ هارمونز د څه د وجې نه کمي کم یو پرابلم یې ورته واټ ایور د پرابلم د دوی اوولیشن به وشي نه کیږي که نه چې اوولیشن نه کیږي نو بچي به وشي دا به موږ په اخره کې د انفرټیلیټي په ټاپک کې وو چې بچي ولې نه کیږي کمې مسایل مخې ته راتلی شي دلته چې کله دا ریلیز شي دا پیک اپ کی دا چې کله پیک اپ کی نو دا اوم دلته راشي ما تاسو ته ویلي وو چې اوم نان موټایل سټرکچر دی ام موټایل دی دا مومنټ په دې کې خپل نشته په دې ټیم کې که چېرته د فیمیل واده کلی او د دې د اوولیشنز په دوران کې دا میټینګ وکړي او دې ته سپرم ریسیو شي دا سپرم حاصل کړي دا سپرم به مومنټ کوي او دا به راځي او دا به دلته د اوم فرټیلایزډ کوي کله چې اوم فرټیلایزډ کړي بیا ورته موږ اوم نه بیا ورته موږ زایګوټ وو په دغه زایګوټ کې به بیا ډیویژن سټارټ کیږي او دا به دلته امپلانټ کیږي خو د هغې خبره موږ نه کوو اوس وګورئ که چېرته دې ښځې واده نه کړی نو بیا څه مسله کیږي دې که واده نه کړی او ضروري نه ده د واده خبره ښه خو که دې ته سپرم میلاو نه شي چې سپرم میلاو نه شي نو دا اونلی اینډ اونلی د 24 هاورز نه واخله د 48 هاورز پورې 24 to 48 هاورز پورې دا ویټ کولی شي باقي دا ډي جنریټ شي اوس وګورئ اکثره خلک دا کوېسچن کوي چې که چېرته
دې ته سپرم میلاو نشي او دا فرټیلایز نشي، نو آیا دا اوم به راځي په دې ځای باندې او دا